دا د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د ماشینالاتو پرزو جوړولو کارخونه ده. د دغې کارخونې مسؤلین وایي 3 کاله وړاندې د $1 ملیون په پانګونې سره دا کارخونه فعاله کړې چې اوس مهال یې د هیواد په شاوخوا 20 ولایتونو کې تولیدات کارول کیږي. وختي به دغه شی دغه ځایات بتله پاکستان یا مثال نور ځایو ته بتله دغه ځای څخه برته موږ ته دغه شی جوړېدی 2 برابره به کرایه پر بلیدله. نور هم انشاءالله موږ په دې کې کار کوو چې د خپل انجینران استادان و دې ته آماده کړو چې ښه باکیفیته شی جوړ کړو او د خپل وطن خودکفا کړو او خپل اقتصاد پر پښو ودرو. په دې کارخونه کې شاوخوا 80 کسان په کار بوخت دي چې ډیری یې له ګاونډیو هیوادونو راستانه شوي کډوال دي. بوخت کارګر وایي خوښ دي چې په کور دننه ورته د کار زمینه برابر شوې ده. خیلی آدم خوشحال هستن به اینکه با کشور خودش باشی مثلا کار و اینا مساعد باشه خیلی جای خوشحالی است، یعنی هم امنیت است هم همینجا همین شرکت مشغولی به کار خیلی خوشحالم. اوس فعلا شکر الحمدلله خپل وطن کې کار کوو نه څوک راته وایي چې څه وخت کار کوي یا څنګه چل د ماموران راغلی یا وتښته یا مه تښته دا کیسې نشته. د هرات سیمهیز مسؤلین بیا د کورنیو تولیداتو ملاتړ او پراختیا په موخه پر بهرنیو وارداتو د تعرفو لوړوالي خبر ورکوي. په نږدې راتلونکي کې موږ د عزم او اراده لرو چې هغه آماده یا هغه جوړ سوي صنایع د چودن په باب باندې چې د بیرون څخه واردېږي چې پر دې باندې تعرفه لوړه سي او تر څو پورې چې زموږ ستاسې و داخلي کارخانو ته د کار زمینه برابره سي او موږ ستاسې ته خودکفایي ولور ته ولاړ سو. د ماشینالاتو تولید د دغې کارخونې مسؤلین ژمنه کوي چې نږدې راتلونکي کې به د نورو پرمختللو ماشینونو په فعالولو سره خپل تولیدات لا پراخ کړي. سید عالم هاشمي، حریت رادیو، هرات.